سخته ده والله سخته په قرآن خطر زه خدای کته ولاړېدو یم العالمین د دنیا او د دنیا تخت دی لوړ کړه لکه دی زموږ پر سر دی امين په خدای پر رسول کته ماشان د من درلوده دی در به در هم دغه ټکټ کړ هیڅوک نه پیژنم نه یې د خدای تیار ګوره دا زر دا زر دا دوه دا دوه دا دوه نیم دا دوه نیم دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی ګرد کال ته دوانه د خلاصې دلته راغلم دلته اوس په د دیوالګه کې کیندلی دی لکه یا چې ستا د مخه سړی چې دلته کیني یو چې تکاک دی لاندې وارم خپل عسکر دی اوس سر بېل کړم پټکی دی بل سر بېل کړم د خدای ته ناست څه وکړم په زوره کېږي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې اوبه له دغه خم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوشحاله بیاست رب العزت جل جلاله ما بعد سوکاله خوشحاله ولره دوستانو بیا هم الحمدلله نننۍ برنامه لرو نقده کومک به وي نننۍ برنامه به تقریبا دوه اړخه ولري او د دوو اجنډیانو له طرفه بس سپانسر سوي وي خدای جل جلاله دې اجرونه ورکړي لومړۍ برنامه به د رڼا مور له برنامې څخه شروع کوو هغوی غوښتنه دا وه چې تاسو څه پیسې استولې وي چې دغه پیسې پر غریبو خلکو باندې وویشي هغوی ته نقد کومک ورکړي چې ستاسو په ذهن او په فکر باندې مستحق وي نو موږ به له دغه دوو کسانو څخه شروع کوو زما راسته لاسته ناست بابا مخکې زموږ سره په مدرسه کې کار هم کوي پروژه کې بیا راغلی دی بیا هدف دا دی چې کار وکړي خو بس یوه میاشت کار وکړي خو سپین ږیری دی بله میاشت بیا درد ورسي بیا خوابه دی بیا خوابه دی بیا راسي بیا ولاړ سي موږ هم څه نه ورته وایو خپل طبیعت ته مو پرېښي دي ځکه سپین ږیری دی او واقعا هم غریب دی نو د دې بابا ژوند د زندګي به څنګه تېرېږي کور یې د کریې او پور هم پر باندې دی او د دې تر څنګ په کور کې سپین سرې دغه بابا خپله مور لري یعنې سپین سرې مور او اولادونه دا ټول ورته غاړې دي خو په هر صورت باندې رب جل جلاله دې د ټولو مؤمنانو ډېر ډېر اجرونه نصیب کړي چې د خپلو داسې مظلوم وطنوالو سره کومک کوي چپاړخ ته مې ناست همدغه بل ګونګی دی د تقریبا په دلارام کې زما په فکر باندې اوسېږي خو دی نسي راته ویلي په کولی مې نسي چې کوم ځای دی خو دی وایي لرې دلارام دی که کوم ځای دی یوه روژه او بله روژه راځي دلته بس شپې ورځې تېروي نو اکثره وخت یې امید بس موږ ته وي چې ودرېږه دوی به یو څه راکړي موږ په الحمدلله یو د خوراکي موادو کې مې یو برخه کې یو پکیج مرسته ورسره کړې او ورسره مو دغه دواړو غریبو او دواړو غریبو ګونګیانو ته البته د اختر لپاره د کالو ترتیب هم جوړ کړی دی چې بېحلمې مور مرسته په غاړه باندې اخیستې د رب دې اجر ورکړي او ورسره مو نن اراده وه چې 2850 افغانۍ د رڼا مور مرسته ده ته او 2850 افغانۍ د رڼا مور مرسته د بل ګونګي ته ورکړو داسې به څلورو کسانو ته نور په بازار کې ګرځو چې زموږ په ذهن باندې مستحق سړی رالي هغوی ته به ورځو او دغه امانت به ورته سپارو دا به زموږ لومړۍ برنامه وي دومره برنامه د همایون جان مور په غاړه باندې اخیستې ده موږ به په هغه کې هم څلورو کسانو ته نور 2850 افغانۍ ورکړو څلورو کسانو ته یعنې بیا به د مصطفی مور که ستاسو یادي بار بار همدغه مور کومک ورسره کړی دي 11340 افغانۍ یعنې 11350 افغانۍ به انشاءالله العزیز هغه د مصطفی مور ته هم ورکوو دا به انشاءالله زموږ نننۍ برنامه وي په عموم کې به تاسو د دغه ځای څخه راسره ملګري سي چې کله برنامه ختمېږي د هغه ځایه پورې نو
شو څنګه یې؟ سلام دوي روژه څنګه ده؟ هاي الوظائف تبى تجي تږې؟ وين تجي واحد لتفكير بعد فوبع فوبع يبدأ يقسم كلام ومثلا من دليلك فرجي مياه ولا فرجي مياه تبغاك الله په څو دې رانیولې؟ څو؟ في السنة الأولانية والسنة الأولانية أنا فاتية فتم 2000 ورې د چا ور باندې دي دغه څخه پټ دی. دا خبرې نشو کولی دا شی خلاص شو څه وایي؟ ما سپینې ږیره دا مه کوه نه دا چشمو وایه دا څنګه دی تا نه به خلاصېږي سر نه به زما په خلاصېږي. خولې کې انسان نه بهېږي خلاصون ما ته تا ته یوه جاڼۍ دا ښځه یوه ښځه هو پیسې پیسې داسته ونیوې هو 2000 دوه 850 سنه 50 دور ستا تا کوه ودانې دي کوه ودانې دا ده 300 800 ها لبعد ذلك بعد صدق ترى خير ذلك دواء يكون ما جد خير ها لا بد سير طويل هذا بيت من العراق من الأجواء اسمه مكة يا خبير سكن الشارع من الشارع قد بدي يا قد ولد ولاد الشارع هبه خبرې به یې دوستانو دراتي را سره اوسېږي د دوی مجلس خو ډېر دی او د دوی مجلس ډېر خاموش دی دا چې سړي سره ناست دي چې یو کال هم ناست دي سړي ډېر ورسره ارام وي ځکه نه نارې وایي نه جنجال کې نه بل شی کوي په زوره خبرې هم نشته نو موږ به داسې برنامه کوو څلور کسان به نور په بازار کې ګورو چې زموږ په ذهن باندې مستحق هغوی ته به مرسته رسوو جزاکم الله خیره دلته یو څوک دی دعاګانې د مزړه
مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکم. سلام علیکم. ستړي مساج زه محترم شیخ فریړي دی بلاړه ونه تشتي څنګه د روژه مبارکه والله روژه ښه قربان ښه روژه ده. ژوند څنګه دی ستړی یې که یا په قرآن داسې په ولاړېدو په قرآن کې په قرآن کې تانوز ما د بل په مزدورۍ خرڅوم. د بل په مزدورۍ او دا بنګیان د کوریا والا د بیکارۍ سره دا کار کوم. په قرآن کې شی لا لرو شی نسته یا دا د بل منګیان په مزدورۍ خرڅوم. کور دې چیرې دی ها کور دې چیرې دی کور نو دغه صالح خان چمن کې دی لري دغه داسې په ناجوړې مې په خدای مجبوریت راوتلی بس الله دې تا ته د وچ مجبوریت په خدای راوتلی خدا که ته دوا پیسې په خدای کې لرم د دوا پیسې په خدای کې لرم. دا دغه منګیان به څو مزدوري خرڅوي یو نیم سال غواړي در څلور بجو هغه هم د ډوډۍ لانه کېږي چای غواړي بله غواړي ګیس غواړي د کور خرڅ کوم تاسو معلوم او د کور خرڅ دوستان سخته ده و والله سخته په قرآن کې زه خدای که ته ولاړېدو ولاړېدو په قرآن کې په ټول روژه کې څو پیسې درکوي د ورځې راکې دا دغه د ورځې یو نیم سله وه هو ډوډۍ خو رانیسم هغه خالي او ډوډۍ پکېږي نور شیان ګرده بلا وتل دا یې زره وه دا یې دوه دا یې دوه نیم قرآن کې شی لا لرو او دا یې اته ویشت نیم سوه دا دې قبول کړي خدای دې قبول امین که الله تا ته اجر درکړي دا یوې جڼۍ کومک کړې دعاګانې دا کوه. دې قبول کړي امین الله دې دغه نور یو بشر نور ورکړي امین که سلام وسلام خدای دې دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي. السلام علیکم وعلیکم ستړي السلام. مسئ څنګه یاست برکات تاسو جوړ ژوند یې. بخیر خیر. ته کور مو چیرې دی پاچکزو کلاچا کې پاچکزو په کلاچا. کرایه پروت یم راغلی دی ورګون ولایت دی ورګون ولایت لا ورګون ورګون ولسوالي دا که د کوم ولایت ولسوالي ده شرنه ولایت شرنه ښه مجبور ډېر یم نور څه نه درته څلور مریضان لرم په کور کې او زه خپل هم عملیات ته بیا ضرورت لرم څو وارې عملیات یم نورم الله خوشحاله که په دې دنیا هم په اته ویشت سوه پنځوس افغانۍ الله هم واخله خوشحاله که بس دعاګانې کوه دا د رڼا مور مست الله دې یې دنیا هم الله کامیاب که په آخرت کې امین که د ټولو مسلمان سره خیر دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي. السلام علیکم ستړي مسئ حاجي کاکا څنګه یې ښه یې بخیر روژه مبارکه څنګه ده صحت څنګه دی ژوند بخیر دی دور به زه کښېنم دلته په اوس کار کړی دی که یا کار دې کړی دی که یا دې شوانه کور دې چیرې دی کور دې چیرې دی چوڼۍ کې ژوند څنګه دی ها دغه ژوند دی دا پیسې حساب غوټو ټولی بلا زه د خیره وه دا مرسته رڼا مور کړې دعاګانې کوه اته ویشت سوه پنځوس افغانۍ دي صحیح ده ستا حق په دعاګانې کوه امین که د ټولو دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي هر څه د
ځکه که ستړی مه سې څنګه ښایست په خیر از خیرت ته بیده وې څنګه ځای بیده یې ځکه که صحت ښه دی ژوند په خیر دی تږی یې که وږی یې نو نه یې ګرځېدلی سودا دې وکړه کور دې چېرې دی ژوند څنګه دی نری ګزاره کوې ماښام دې په پېشتمي څه وخوړل هګۍ روژه مات چیرې کوې چا ځای برابر شي ته داسې سره روان وم مونږ مې کتله ته داسې ویده وې چې دا ځای و نو ما زه به دوستانو ته وایم چې دا غربت و مسکنت دی نه چې یو څوک په دې سړک پر دا ځای باندې ویده نه په فرض روژه کې چې نه بالښت دی نه یو سم ارام ځای نو خدای دې ګلو ته دا چېرته کې لږ پیسې راسره وي مال دا بدل دا یې زر دا یې دوه دا یې دوه نیم 2600 2800 2800 دا د یوې مور مرسته ورنا مور دعاګانې امین کله دې کله دې ستاسو اجازه دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای دوستانو زموږ دوهمه برنامه الحمدلله دا د چې شروع سوله تقریبا موږ راغلي د مصطفی انا به وه مصطفی انا ته موږ مخکې د مصطفی مور یادوله مصطفی یو وخت که ستاسو یاد یو خبره یې کړې وه مصطفی د څه ویل چې ډوډۍ ته مې واسه ډوډۍ بس که به د روژه مات شي زه یې کله رزو قرآن روژه مې دا د پخوله د برای مو چای ډوډۍ خوړې چې په پېشلې نو موږ دا جاڼۍ مخکې په بازار کې وه هلته کور یې نږدې و اوس بیخي تقریبا بس نو 15 او زه دا وه وکې دغه د ته څنګه یې جاڼۍ سلام علیکم یو وارې به خبرې وکړو دا غمونه خو ډېر دی ښه څنګه د روژه مبارکه روژه قربان سم نه مې قربان سم روژه بختوره شی ستا نه چې نیستي صدقه چې سم ولا که من په کور کې وشتوغه شی په قرآن کې ورنه پیاز ورنه پټاټه په ولا بلا کلر دا روژه مې په خوله درشه د جمعې مبارکې ورځ ده برای چای ډوډۍ خوري چې د لسو غنو پوره مې رانیول سم نیمه یې مې کړله نیمه یې مال داسې پاته په کورسو نن برای مکشیان مؤمنان ته دونه کې نور کې وجه مصطفی نن څومره دې زارت اجارات چاته یاد دغه پیسې مدرسې پیسې نه لري پرون مې واستو ارغنداو ته مالته ولاړ څخه مکان زمونږ چې مال هغه ته زری وکړو چې د مدرسې سره 200 درکې دا مسجد ته ولاړ به د مسجد کې ناست وای شي لعنت اوس ورځ به روزه یک جان د غریبې ته مسجد کې څه پر ناست ما یې شي باندې شي به ټول کې شي نه سره وای کې دا ډوډۍ یو شی داسې کوشش وکړه چې مې واستو نه خدای جل جلاله رزق دی ګوره دا رزق په یو چا پسې داسې څه خلي ګوره موږ د کوم ځای در پسې را روان یو بس ګوره ته دا اوس مې دا الله مو تس کامیابه کړي خدای دې تس ته وزونه درکړي تس ما سره ډېر ښه کړي چې هر وخت مله سره کړي چې تس خدای کامیاب وساتي امین الله پاک تاسو ته اجرونه درکړي موږ دوستانو ته به هم وایو دا رزق داسې ګرځي په یو چا پسې لکه مرګ چې په یو چا پسې ګرځي ځکه د رزق وعده الله جل جلاله کړې ده او الله پاک په قرآن کریم کې هم دا ویلي چې هر نفس په هغه به خامخا د مرګ څه شي څکه کوي نو رزق او مرګ دا دواړه د انسان د دې وعده الله جل جلاله د مخلوقاتو سره کړې ده دا داسې پسې ګرځي موږ دغه جاڼۍ اوس کورونه پسې ګرځېدو نهایتا موده دی الحمدلله پیدا کړي یعنی لکه مخکې چې موږ ځای ته راتلو اوس 3 برابر هغونه په هغه جوال ونړېدی زه هغه کور ته چې اوس هغه کډواله هغه په میدان باندې ناست او جوالونه مې نړېدلي هغه کور ته سیلدل به سره کوي بالکل دغه به 3 نیم سره رواني را کړی دي دغه 3 میاشتې کرایه را باندې په ورجره ټول به دا روژه کې وای کاډه صبر مال ته د الله مهربان دی
الله مالک دی. همایون جان مور دې په یاد ده؟ و الله چې هغې ته یې دعاګانې وزونه ورته کوې وه؟ و الله چې هغې ته هر چې دغه څه داسې بیخي تنګ سي چې د کشیانه باندې ژاړي د مؤمنانو باندې ژاړي بله هغې ته دغونه دعا یې وکړي چې په وس مې کېږي هغې ته. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. ما تا ته پیسې راوړي دي 11,350 افغانۍ. الله هم کامیاب وکړي الله دې زر دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس 11 سل 200 350. دغه پیسې د هغې مور امانتو دعاګانو غوښتنه یې کوله او زړه کې هغه ارمانونه چې الله امین کې دا ستاسو پیسې وي مور، ستاسو حق دی او در تاسو مرسته وکړي. کامیاب وزت الله امین. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. خدای دې دا دنیا جیت سپور کړي. امین. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. خدای سره دا هغه چې چای ډوډۍ دې خوړلې په پیشلمې باندې په روژه مات باندې د لسی بره رانیول خپل دغه په پروژه کې د مکمل د روژې خرڅ د اختر خرڅ ته الله برابروي. الله مو خیرات خدای دې دعا لري سره. امین. کې الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. تاسو ډول ثوابونه تر ورسېږي لکه چې ټولې دعا یې داسې. امین. د ټولو مسلمان سره دوستانو دا نننۍ برنامه نورې خبرې به هم نور سره کوو ځکه روژه ده او جانې ته به تکلیف هم نه ورکوو. نو خدای جل جلاله دې د ټولو هغو مؤمنانو خیراتونه او صدقات او زکاتونه قبول کړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره کومک کوي. موږ به همداسې ځو 4 کسانو ته به نور هم انشاءالله العزیز هغه د مصطفی د همایون جان د مور امانت سپارو. جزاکم الله خیره. د مور سره حق دعاګانې کوه الله خیر درکړي. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي، هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي، هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي، هر څه د خدای په نوم کوي مرسته. السلام علیکم. کریم صاحب سم محترمه. شیخ خیرات دې صحت ښه دی؟ روژه څنګه ده؟ ښه تېرېږي؟ سودا دې وکړه نن؟ ولې؟ په روژه مات دې څه شي وخوړله؟ روژه پر پیشلمي باندې څه شي خورې؟ هر شی چې و. په کور کې څو کسان دي؟ 2 نفر. بل څوک د کار دپاره نشته؟ ته خو لا بیا هم الحمدلله خپله ریډي لرې نه؟ ښه. الله دې خیر وکړي. چار الله پاک دا پیسې حساب کړه. یو 2,850 دا د همایون جان مور مسته کړې دعاګانې کوه. امین کې د ټولو الله دې تا ته خیر اوسه. سلامت خیر اوسه. سلامت. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی یې نوم اخلي، هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم. ستړی مه سې. څنګه یې وه د موټر دروازه خلاصه؟ صحت څنګه دی؟ کورت خورې؟ روژه دې نه ده؟ روژه دې نه ده؟ تا ته ولې پلار خوش کوه د چا په موټر کار مه لره؟ څه شي؟ د بلا مخ پر لیکي؟ نو هغه څه درته ویله؟ تا به ورته ویلی چې دا موټر هم زما دی. ما سره ځې روژه مات کوې؟ پلار دې څه کار کوي؟ ما سره خبرې وکړه نو. ما سره پلار دې څه کار کوي؟ गाड़ी चीज मला घेऊन दिली रोज मग आता पालक जे
سبزي ده یا سبزي دي هغه سبزي دي نو او کډوي هغه نیولې سبزي او کټون رانږدې څه ته ویل شیطان یې ښه ادي بیا نه تا روژه ده اختر ته دې کالي کړي دي دا راکړي پیسې کمې ده ده دا وایي وضعیت ټولې کوم کالي دې ورکړي دي چې صاحب ستړی مه سه ښایست په خیرت خیرت دی ښه دا نجه راوایستې ګوره دا یې زر دا زل دا یې دوه دا دوه دا یې دوه نیم دا دوه نیم دا دوه نیم ښه دا یې شپږویشت سوه دا یې اووه ویشت سوه دا ویسه دا یې اته ویشت سوه دا تسه دا یې اته ویشت سوه پنځوس دا پنځوس دا پیسې ستا دي راسه نو ته چېر ولاړې نه خدای پاماني نه یو بل شی نه یو بل شی دا ستا چې شي دي ستا اختر کالي دا مرسته چا کړې ده خبرې دا چا پیسې دي دا ستا دي زما نه دي چای دا یوې جاڼۍ همایون مور نومېږي د همایون جان مور یوه جاڼۍ د غم رسر سره کړې ده اوس دعاګانې په وسیله دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم ستړی مه شئ دا دې وسه دا دې وسه څنګه یاست په خیر یاست صحت دې څنګه دی دا دې روژه مبارک څنګه شکر بس په پیشنه مې زور وخت نیسه زور په پیشنه مې نیسه یو لا بیا زرا باندې ماسوان دا غته په دې منځ نه پوهېږم نه ولا د منځ دا نه پیژنم دا ګاډي بل مسلمانه کړي و دا روزي کمانه دا ګډو کې چاته وانه خدای په سر خو دا نن شپه له سم راځي پیژنه مې تا ته دې مو چې دا ته ورته کما ته پیژنه کړي دا ګډو راځي تر ګډو یا ګډو دي زیاتره خلک دې په چا وخت خدای مهرباني کوي شي دا الله دې مهرباني ته نو یو لا کوي تر پورا باندې یو چې نه خدای را کړی دی وکال دی شاشدان ګرد کال ته دوانه د خلاصې دلته راغلم دلته اوس په د دیوالګه کې کیندلې د لکه یا چې ساده مخ سړی چې دلته کینی یو چې تکاک دی لاندې وارم خپل دا اسکر دی اوس تر بیل کمپیوټر دی په تر بیل د خدای ته نه څه وکم په زور کېږي چې خدای ونه کی چې خدای ونه کی په زور ونه کی دا بلا دې خدای فرمان دا بلا دې خدای فرمان بس الله جل جلاله دې ته تجربه درکړي ګوره زه د دې خواڅه داسې ولاړم دا خواڅه بېرته رالم استا بلا ته وا ما اوسله چې زما څه پیسې زما سره وې دا تا ته درکړم الله العالمین د دنیا او د دنیا تخت دی لوړ کړه د زموږ پر سر دی امين په خدای پر رسول کته ما شان د من درلوده دی در په در هم دغه ټکټ کړ هیڅوک نه پیژنم نه یې د خدای تیار دا زر دا دوا دا دونیم دا شپږ سوا دا اووه سوا دا اته سوا ای الله دې ته نه کوي دا چې تخت دی لکه مخبر اسمان په خدای کته دې څه واګو درته نه صلی دا زر دوا دونیم شپږ سوا اووه سوا اته سوا ته څه داستا الله پاک دې په زر دکې تخت دی باوا وسرخه امين الله دې د بریانو غم دې په خدای نه درونه کوم ما بس دړیا کې الله دې خدا یو بل شی هم ګوره ته ډېر اختر دی ژوند یو وزن بیٹیا کام هیڅ نه پیژنم هیڅوک نه پیژنم دا کارت نه دی دا د سره واخه په یک شنبه سبا نه بل سبا تراسه دا واخه بیا به د خیر زوړو غوړو شانم در الله دې مکه د جنت په پلان کې وتر دا مرسته دا پیسې دا یې اجانی مرسته کړې و ګوره د تار رسېدلې و نسب دې ته دې وتر خدمت عمره کې لا خدای تا پر عمر کې خلاص الله دې سلامت سمد دا خدای ته کلیو که زتا ته وړو غوړي چای بر په میټ وړي جګر شاندر کو الله العالمین دې تخت لور کړي په وادي د اسمان پر مختار سر غدا غاډي په خدای بل را کړی امانت تخت لور تخت سره دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي
هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي السلام علیکم ستړی مه شئ څنګه یې صحت ښه دی څنګه دغه دې وړی دي څنګه دلته مجبورم دې څنګه ها مجبورم څنګه کور ډوډۍ غواړي کوچنیان ډوډۍ غواړي مجبورم څنګه کور ډوډۍ غواړي کور دې چیرې دی زما کور ازرجي غواړي ازرجي بابا کې امام سنګي به تاسو معلوم دي سنګي امام نو بل څوک نشته چې کار وکړي زوی نه لري نه لرم یا کوچنیان دې سره یو الګ لرم هغه یو کال دی یو کال دی یو نه مور شو یو نه مور شو یو نه څه کوچنیان ته ورځم پاتاتان ته وګوره پاتاتان راولم نو شو په پنځه دېرش ماته ورکړي دي په پنځه دېرش افغانۍ دا پورې راولم په پنځه دېرش ورکړي هغه د په څلوېښت خرڅوم په څلوېښت تر اوسه دوه منه خرڅ کړي دي لسۍ دي که څه لسۍ کرایه وګوره هغه وګوره دا سم یې څنګه ما کېږي ګوره دا یې زر دا یې دوه دا یې دوه نیم دا یې شپږویشت سوه دا یې اووه سوه دا یې اته ویشت سوه دا یې اته ویشت سوه پنځوس روان به شما هیچ صاحب به شما ان شاء الله به شما کمک از وسیله خودی آمین کمک دارم جمع دکار قول دارم صبر داری خداوند شما دعا میکنه با آمین بنو خدا سلامت دلته یو څوک دی دعاګانې دوستانو دا وه دوې برنامې چې په کندهار کې او په هغه مؤمنانو باندې وګرځېدلو چې واقعا هم غریب مستحق بېوزله خلک وه او زندګي و ژوند و روژې داسې تېرېدلې لکه څنګه چې تاسو په برنامه کې ولیدل نو راځئ چې په دې سخت حالت کې د خپلو غریبو وطنوالو سره په څنګ ودرېږو او د هغوی لاس ونیسو رب جل جلاله به بیا موږ او تاسو ته په دنیا او آخرت کې عوض راکړي د روژه مات تر برنامې پورې مو پر الله سپارو را سره اوسېږي انشاءالله روژه مات لپاره به آمادګي لرو او د روژه ماتونو ترتیب خو تاسو ته بهتر معلوم ده چې بې حلیمه مور یې مرستې او کومکونه په غاړه اخیستي دي رب جل جلاله دې حشر د پیغمبر علیه السلام سره وکړي جزاکم الله خیرا دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي هر څه د خدای په نوم کوي مرسته له خدای غواړي ډوډۍ له دې خاورې اوبه له دغه خم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دوران هېواد آبادولو ته یې ملا تړلې دوران هېواد آبادولو ته یې ملا تړلې دا چې نازونه پیرزویانه لکه زوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی یې نوم اخلي خپل ځان ترې هېر دی د دې ستړي ولس غم اخیستی خپل ځان ترې هېر دی
دی د دې ستړي ولس غم اخیستی د دین ولس لپاره څک د هر زخم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي عبې د اوښکو د یتیم لره دسمال غوندې دی عبې د اوښکو د یتیم لره دسمال غوندې دی د غمو پیټې له محزون او له مغموم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي ځان ترې هېر دی د دې ستړي ولس غم اخیستی د دین ولس لپاره څک د هر زخم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی نوم اخلي عبې د اوښکو د یتیم لره دسمال غوندې دی عبې د اوښکو د یتیم لره دسمال غوندې دی د غمو پیټې له محزون او له مغموم اخلي هر سړی نوم اخلي دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي هر سړی نوم اخلي هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي هر سړی